د کرونا وایرس د سرچینې په هکله د چین او امریکا ترمنځ شخړه. د کرونا وایرس د رامنځته کېدو په هکله د چین او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سخته شخړه رامنځته شوې ده. دواړه هیوادونه د هغه د منشا په اړه مسؤلیت یو پر بل اچوي. واشنګټن د کرونا دغه نوي وایرس ته د ووهان وایرس نوم ورکوي. په عین وخت کې د چین حکومتي مشران پر دې خبره شک لري چې دغه وایرس دې اول په ووهان کې راپیدا شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لین جیان د پنجشنبې په ورځ یو بل ګام لا هم مخته ولاړ. هغه په ټویټر پرته له کوم سنده وویل چې دغه وایرس کیدای شي د امریکایي پوځ لخوا ووهان ته انتقال شوی وي. ژاو بیا وروسته د جمعې په ورځ د یوې ویبپاڼې لینک خپور کړی و چې د 2001 کال د ډسمبر د 11مې د ترهګرۍ بریدونو د ټویټي تیوري سره تړاو درلود. په دغه ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې د امریکا یو روغتیایي چارواکي ریپورټ ورکوي چې په دغه هیواد کې د ګریپ له امله ځینو مړه شویو کسانو کې د کرونا د نوي وایرس علایم لیدل شوي دي. نوموړې ویډیو کې مخکې د چین په آنلایني شبکو کې غبرګونونه راپارولي ول. ځینې کارکوونکي په هغې کې دا ثبوت ویني چې د کرونا وایرس سرچینه په امریکا کې ده. که څه هم د چین حکومت د اوازو په خپرولو کې له سانسور څخه کار اخلي، خو دا ځل یې په دې اړه کوم اقدام ونه کړ. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ژاو د حکومت په استازیتوب دا خبره کوي، د هغه همکاري کینګ شوانګ د جمعې په ورځ ژورنالستانو په مخ کې وویل نړیواله ټولنه چې په هغوی کې د امریکا متحده ایالاتو خلک هم شامل دي د دغه وایرس د سرچینې په هکله بېلابېل نظرونه لري. دا خبره چې ګواکې د سږو د دغې ناروغۍ سرچینه په ووهان کې ده، پیکینګ یې هم په اړه ضد نقیص دلایل وړاندې کړي. په جنوري میاشت کې د ناروغۍ د کنټرولولو د دولتي مرکز مشر ګاوفو اعلان وکړ چې دغه وایرس په ووهان کې د ماهیانو په یو مارکیټ کې د وحشي حیواناتو د خرڅلاو له لارې انسانانو ته انتقال شو. د ساري ناروغیو نړیوال کارپوهان هم په همدې نظر ول. د فبروري په سر کې بیا پیکینګ په دې خبره کې خپل شک څرګند کړ. د روغتیایي ملي کمیسیون کارپو ژونګ ناشناش هغه وخت ژورنالستانو په مخ کې وویل چې که څه هم دغه وایرس اول په چین کې راپیدا شوی، خو دا په دې معنا نه دی چې اصلي سرچینه به یې هم په چین کې وي. خو امریکا متحده ایالات بیا هم په هر صورت هڅه کوي چې د کرونا د وایرس ارتباط مستقیما د چین په سر ورکړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپو هغه ته د ووهان وایرس لقب ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپله ټلویزیوني وینا کې په ټینګار سره وویل چې د نوموړي ساري ناروغۍ له چین څخه سرچینه اخیستې ده. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا خبرداری ورکوي چې ویریسي ناروغۍ ته باید په هیڅ صورت کې داسې نوم ورنه کول شي چې دا د تنکي ډلو په وړاندې د تعصب سبب وګرځوي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.